سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر پکې خوشحاله یئ. موږ تل هڅه کړې چې د یو افغان کیسه تر تاسې در ورسوو. نن د داسې یو افغان کیسې در سره شریکوو چې د ژوند زښتې ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي، په سکروټو کې یې مزلونه کړي دي او د دې وطن سره یې مینه په زړه کې خوندي پاتې ده. راځئ زموږ له کاکا عبدالصبر اصغري سره نن قصې وکړو او د ده د ژوند کیسې ترېنه واورو. د ده په ژوند کې ښې ښې خاطرې هم شته او غټې غټې تراژیدۍ هم شته پکې. زموږ کاکا صاحب منصب و او استقاوت دی. راځئ چې له کاکا سره خبرې وکړو. کاکا په خیر راغلی. ته ستړی مه شې. مونږ خو یوه لړۍ شروع کړې ده چې هر افغان یوه کیسه لري او واقعا هم افغانان حتما یوه کیسه لري. نن به له تا نه ستا د ژوند قصې واورو، لوړې ژورې د دې قصې به راته وکړې او چې په دې کې به تراژیدۍ هم راځي او ستا د دندې اړوند قصې به هم وي. د دې وروستیو قصې راته وکړه چې وظیفه د اخري ځل کوم ځای کې وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه په 50 کال کې د رادارو او د مخابرې د پوهنځي نه اخلاص شوی یم او تر 72 کاله پورې ما په هغه نظام کې وظیفه اجرا کړې ده. خو کله چې موږ عسکري لوړه کوله، عسکري لوړه کې دغه یوه خبره چې اوس هم زما په دې ذهن کې ده، هغه دا وه چې که زه چېرته د خاورې ته او خلکو ته خیانت وکړم، زه دې د افغانستان د خلکو رټلی شم. نو بناً د دغه لوړې په اساس چې دا موږ یو وظیفې ته استخدامېدلو، نو موږ همیش دا هڅه او دغه وه چې د خپل وطن ته خدمت وکړو او خپل وطن د سر د سترګو نه زیات ته وکړو. نو کوم جرم چې به موږ کوو، هغه لوړه چې به زموږ ذهن ته راتلله، هغه جرم نه دا کېدلو. خو دا د ژوند حالات دې تېرېږي. وروستۍ وظیفه زما په کوتل خیرخانه کې وه چې هلته هغه د غره په سر باندې وسایط او د دولت ډېره غټه شتمني په هغه ځای کې وه. حتی دې پورې چې د رئیس جمهور د فرمان نه یا د حکم نه هلته وزیر د دفاع هم نشو راتللی، ځکه هغه محرم ځای و. نو هغه اخرنی ځل چې موږ د هغه ځای نه په یو ډېره مایوسي او یو خفګان او په یو تراژیدي باندې راکښته شو. یو څوک و چې هغه د انور ډنګر یو سرګروپ و، دغه په دې یو لاس باندې چونټم او یوه سترګه باندې هم دغه ده. نو ده سره دا توفانچه په دې لاس کې وه. دا توفانچه یې زده کړې، دا زمونږ خولۍ عسکري، دا یو مسجد و، دا خولۍ د مسجد په دې سر باندې یې کېغوستلې. دا یوه خولۍ یې ویشتله، ده یې وخندل، دا خولۍ لاندې ولوېدله. بل یې ویشتله. نو ما ورته وویل چې وروره، ته که په هر مذهب او دین معنی، خو دغه خولۍ کې یو نښه د اسلام هم دغه شته دی، ده چې هغه میراب او منبر دی، تا دا خولۍ ویشتله. که شخصي مونږ جرم کړی خو مونږ به کړی که نه، دولت ته دا راځي. په نورو ملکونو کې، په نورو ځایونو کې هم دغسې حالات تغییر راځي، خو په داسې کچه باندې یو توهین څوک دغه ته نه کوي. که ته مسلمان یې، که ته مسلمان یې او تا سره دا احساس د دغه مسلمانۍ د سره یي، خو ته اول ځان پوه کړه چې دا خلک دا دریشي څه په خاطر اغوستې ده. دا ته چې اوس راغلی دغه دومره تیل، دا دومره اسلحه، دا دومره مهمات تاسو ته موږ تسلیم کړه د یو استعلام په ذریعه. اوس خو دا خو شخصي ما په دې باندې پیسې ورکړي دې کې ستاسو دغه. نو هغې وخندل وویل چې دغه شخصي مال هم زمونږ ستاسو دی. دومره یو تعصب، افسوس د افغانانو په مابین کې چې هغه څوک او موږ څوک وو. هغه هم یو قانوني نظام و. قانوني نظام حتما یو دوست او دشمن لري. هغه نظام دغه دشمن په ټکولو کې خپل فعالیتونه کوي. ته اوس راغلې، اوس ستا په نظام کې خو یو وخت به داسې راشي چې ما ته به دې ضرورت وي. دغه زما د ژوند هغه چې هغه وظیفې پرېښوستل زما، د وظیفې سره مخاخه زما، هغه زما په دغه چې دا دیو په دې توفانچه باندې دا خولۍ ویشتلې. ما چې یاره تاسو ته د خدای هدایت وکړي او نور ملک ته خاوره دا نور د کومې زمانې نه چې انسان هڅ شوی دی همدغسې تغییرات او دغه راځي. دا زما د ژوند هغه اخرنۍ ترخه دا خبره وه چې دا پوه نه شو. که چېرته یوه خبره زه آخر داسې دغه ته نه وړو، که دغه خلکو لږ شانتې د یو صبر او یو ذهنیت نه کار اخیستی وی، نو نن لکه زما خو خاصه زه په دې که زما په وجود کې څومره وینه وي، زه دا هر ساس کې د دې خاورې په هر بوټي او په کاڼي او په دغه باندې شیندلی شم. زه د دې خپلې وینې نه تېر یم. ما سره د دې خاورې دومره یو احساس او یو دومره ما ته
یو عظمت او دغه ماته لري ده خو دی پوه نه شو. خیر دغه حالات تیر شو دغه بیا د هغې نه وروسته موږ د ډېرو وجې نه چې زموږ د کور په خوا کې یو غیر مسلکي سړي یو بم واچو او په هغې کې دا دستکونه او دا بلستنې چې دي هوا ته پورته شولې. نو ما خپله کرا نه لرله چې زه د کور نه وځم. بل ملګری مې د شکردرې هغه په سرای محمد قومي کې دوکان و. ما پسې جواب راولېږه چې وروره ته خو په دلته په دولت کې چې وې ستا څومره اختیارات و څومره کومکونه اوس ووایه موږ څه وکړو. نو زوی ته یې پیسې په خلطې کې اچولې چې دغه واخله او که ته نه وځې دا سیاسر او دا ماشومان وباسه دغسې حل دی د سپي او د انسانانو غوښې په دې بمونو په راکټونو کې دا کېږي. نو موږ په پلنګ کوچ کې بخارۍ لګېدلې وه د جدي میاشت وه که چې وه دا کور موږ همدغسې پرېغوسته. نو ما ته د کور مېرمنې او د نورو مشرانو وویل چې چېرته ځو. ما ورته ویل چې یو نامعلوم صوب باندې ځو. دغه ډریور سره چې موږ کېناستو چې وروره چېرته ځې ته چې دا خلک دې رابار کړه ته خو دې سم توخې مال ته خو ځه ته دې لاره باندې ځه. نو بیا د خیرخواهي نه چې راووتو په سرای کراو باندې راووتلو نو ډریور ته ما په لاره کې ویل چې ننګرهار ته لاړ شه. ننګرهار ته چې موږ رالو د غلام نبي حیدري په نوم باندې زما دوست دی ملګری مې دی هغه ته مې وویل چې وروره موږ خو وایي چې راځه چې دا یوه کوټه د تا سره زه نیمه کوم. نو بالاخره موږ د هغې سره 3 میاشتې په کمپونو کې کله به باران و کله به توپان و کله به ته سینم نږدې دی سیلاب به خو ډېر یو د مایوسۍ ژوند موږ تېر کړ په هغه ځای کې. چا راته وویل چې وروره هغلته په سرشهي کمپ کې یو کمپ جوړ شوی دی د خلکو احسان څه اخلي وظیفه دې پرې اخیستې راځه هلته د خیمو ژوند دی ډېر خلک هلته راغلي دي او ته هم راشه راځه لاړ به شو. موږ چې کله لاړو زموږ تعداد ډېر زیات و تعداد هم زیات و او خلکو وویل چې موږ به تاسې اخرني راغلي نو څه خیمې په پیسو واخلئ او څه به سره موږ کومک وکړو. نو بالاخره 3 ساور خیمې هغې موږ ته راکړلې او دغه 3 ساور خیمه موږ پیسو واخیستې. ژوند 4 کاله موږ په دې ځای کې تېر کړ. داسې ژوند چې هلته ټول د مارانو او د غونډلانو او د لړمانانو دغه و انساني ژوند نه و هغه یو حیواني ژوند و چې هلته دا 4 کاله. نو دومره بیکاري وه چې کتاب هم خوند نه راکوه مطالعه هم خوند نه راکوه دې نظام هم خوند نه راکوه دې کور هم خوند نه راکوه چې ته وسړی روغ جوړ په 100 اندامه باندې موټر د خارجیانو راځي ستا په کور په مخ کې مواد غورځوي. زما خاوره زما ملک د انار غوندې ډک دی ما ته توانمندي د کار نشته دی. ما به په دې باندې زه ډېر زیات مایوسه کېدم. نو یو مسجد په خوا کې ناستو قطعې هم کولې د خارجیانو یو موټر راغی چې راغی لکه تا سره چې زه اوس غږېږم د یو خارجي راکته شو ترجمان نه پوښتنه وکړه چې دې سړي نه پوښتنه وکړه دا دې ټولو کې لږ داسې د هغه غوندې ماته ښکاري مال چې و همداسې په جرأت مې ورته وویل چې زه د افغانستان د وسلوال پوځ یو افسر یم زه په خپله خاوره باندې نه شرمېږم. دا چې اوس کار نشته دی روزګار غریبي نشته دی دغه دې په خاطر چې یو بل دغه ته لاس وانهچو هغې نه هم دغه قطعې یا سطرنج کرامبول دا هم دغه کړی چې سهار راځو او ماښامه پورې. نو ویل چې ته که خفه کېږي نه ما سره په یو څو پیسو باندې کار کې چې زه تا ته تنخوا مقرر کړم. مال ته د کوم ځای نه راغلی؟ ویل چې زه د ایټالیا نه راغلی یم. مال چې ته د ایټالیا نه راغلی دلته زما په خاوره کې دلته ما ته لپاره خدمت کې ما باندې څه بلا لګېدله چې زه منحیث د یو افغان یو مسلمان یو پښتون زه په خپله خاوره کې مهرباني وکړم هر کار او وظیفه چې راکړې. خو هغه سړي ما ته یو چیټ راکړی چې ته سبا 8 بجې فلاني دفتر ته راشه. هلته چې لاړو دغسې یو پټون مې په ځان کې و موظف نفر ته یې ویل چې دا وګرځوه او دا پټوی کېده په دې شعبات یې وګرځوه که دې سړي خوښه وي موږ سره دې کار وکړي. هغه دا پټو مې کې اوس په دې دفتر کې زما 2 ملګري پیدا شول چې هغه افسرانو په عربي ښوونځي کې استادانو چې زه ویل و سړیه ته کوم ځای نه خوشحاله شو دا وشو د خارجیانو ته یو دغه پیدا شو چې ولا دا سړی هم لکه چې کوم دغه دی. نو دوی غوښتل چې ما نور څه دغه وکړي مال چې زه هغه دغه چې مې تا ته مخکې وویل چې راز موافقت دا زما د وطن نظام دی هغه چې کوم راز ما سره د خپل دولت دی هغه ته خو لاتې چې ستا دغه هم راشي زه ما نه هغه نشي اخیستلی. خو اوس منحیث دی یو غریب دی یو کارګر دی یو فقیر دی یو صفاکار په صفت زه تا هلته راوستی یم ته د ما نه دا پوښتنه وکړه. دې نورو خو خیر بالاخره دا چې هغه پښتنه چې هغه کمپ کې ما نه دې خارجي وکړله هغې بیا دې میز په سر باندې کړو چې ته که وغواړې چې موږ 100 روپۍ تا درکړو موږ سره کار کې معلومات تا ته پرون مې ویلې ته یو خارجي ته به دلته کار خدمت ته راغلی زه خو دې وطن یم. نو بیا مې تقریبا د 20 کاله
شل کاله د هغې نه دې خوا ته چې تقریبا 96 1996 بیا د ما خلکو ځان سره ونیولم او هغه څه چې زما یاد و هغې ته او هغې چې یاد و ما ته، نو دا ما دپاره د افتخار دا ځای و چې 20 کاله څوک د خارجیانو سره تېروی نه شي، یا دا چې زه په بله مفکوره په دغه ومه، یا دا چې ما هغه خپل غربت او دغه کو چې ما داسې یو منفي عمل نه دی کړی چې زه دې لاس ته نیولی یم او دروازې نه ایستلی یم که نه. نو دا 21 کاله ما د هغې سره ده چې ډېر څه هغې نه ما یاد کړل او ما د هغې نه یاد کړل. نو د هغې نه دې خوا ته بیا دغه پروس کال په نومبر کې یو دم د حالات په ننګرهار کې او په مختلفو نورو ولایتونو کې زمونږ څه ملګري په جوزجان کې دغه شروع، نو بیا د خارجیانو یو میټینګ وکړو چې وروره موږ ستاسو نور د سر ضمانت کولی نه شو. بنان مرکزي دفتر په سویس کې دا پرېکړه کړې ده چې دې خلکو ته خپل تقاوتونه ورکړو که د باقي عمر دی خپل په دغه کې تېر کړي. نو اوس د هغې نه دې خوا ته دغه یو نیم کال کېږي چې استراحت یم، په خپل کور کې یم، په خپله خاوره یم، په خپل وطن یم، خوشحاله یم. بس دا زما دپاره د ژوند دا ده.